خبر یو شمېر کابل کې ښاریان طالبان یې پر خپلو کسانو هم شریعت پلي کړي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو هرکلی کوم. که څه هم یو شمېر کابل کې ښاریان په دې باور دي چې مجرمینو ته سزا ورکولو جرمونه راکم کړي، خو وایي طالبان هڅه کوي چې شریعت تطبیق او خپل قانون ګڼي. باید په خپلو کسانو هم په بیلو بیلو جرمونو مجرم پیژندل شوي هم پلي کړي. یو تن چې له دې امنیتي ستونزو له امله یې چې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته ویلي موږ له قانون او شریعت ملاتړ خو چې پلي کېدل یې په ټولو یو شان ویل. دوی رښتیا غواړي عدالت ټینګ کړي. باید هغه چارواکي چې په فساد تورن دي حکم جاری کړي، لکه د پاسپورت رئیس ورور چې تر اوسه په اړه خلکو ته څه نه دي ویل شوي. دا قضیه پټه وساتل شوه. د کابل ښار اوسیدونکي هم ورته نظر لري. د شریعت او قانون پلي کېدلو د طالبانو سترې محکمې پیل کړي ملاتړ، خو چې د دوی په خپلو کسانو هم مجرم وپېژندل شوي پلي کړي. دا غوښتنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې د طالبانو سترې محکمې تازه 15 تنه د شرابو خوړلو او پلورلو په جرم په 15 درو او 2 تنه یې نور د 15 درو ترڅنګ په 6 میاشتو حبس هم محکوم کړي دي. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ، موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو لویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.